الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. د هر څه نه مخکې د مدینې د جانان تلپاتې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم طالبانو، الله جل جلاله په افغانستان باندې یوه ستره لورینه وکړه. هغه دا چې وروسته له یو اوږدمهاله جهاد نه الله جل جلاله دغه هیواد ته خپلواکي او ازادي ورنصیب کړه او د افغانستان واکداران افغانانو ګرځوله. محترمو، خپله موضوع درته په لنډو ټکو کې بیانوم. هغه دا چې الله جل جلاله خو مونږ ته ازادي راکړه، فتح یې راکړه. اوس زمونږ مسؤلیت څه ده؟ طالبانو، که مونږ د اسلافو تاریخ مطالعه کړو او د هغوی په تاریخ باندې نظر واچو چې د هغوی د اسلامي نظام د راوړلو لپاره او بیا د اسلامي نظام د ساتلو لپاره کوم کوم کارونه کړي دي، مونږ او تاسو هم باید د هغوی په نقش قدم باندې قدم واخلو او د هغوی په لاره باندې ځانونه روان کړو. محترمو طالبانو، کله چې اولنی اشغال انګلیس او بیا تر هغه وروسته روس شوروي وکړه، هغوی تنها نظامي او جنګي اشغال وکړه. خو له هغوی نه وروسته بیا امریکا ناټو په افغانستان باندې نظامي او فکري اشغال وکړه. خو الحمدلله په افغانستان کې داسې سرښندونکي ځوانانو چې هغوی ته یې سرونه ښکته نه کړه، هغوی یې بیرته شرمېدلي خپلو ځایونو ته ستانه کړله. دا هم یو لوی سعادت و چې الله جل جلاله افغانانو ته ورکړه، ځکه په یو قرن کې د 3 امپراتوریو ماتول دا هغه کارنامه ده چې تنها د افغانستان په غیرتي تاریخ کې ثبت سوې ده. ځکه نیکونو مو انګلیس، پلرونو مو روس او مونږ بیا مغروره ناټو ماته کړله. ځکه مونږ جهاد وکړ او همدا د الله جل جلاله له طرفه هغه ذات چې زورور ده او هغه ذات چې هغه مرستندویه ده، دا وعده یې له مونږ سره کړې وه چې فرمایه دي: ولینصرن الله من ینصره. که تاسو د الله جل جلاله د دین مرسته وکړه، جهاد مو وکړ، الله جل جلاله به ستاسو مرسته وکړي او الله جل جلاله به تاسو ته فتح او کامیابي در نصیب کړي. محترمو، مونږ اوس باید د خپل راکړل سوي اسلامي نظام ساتنه وکړو. هغه که په هر ډګر کې وي، هغه ساتنه هغه که نظامي وي، هغه که فکري وي او هغه که سیاسي وي. محترمو طالبانو، مونږ وایو علما د انبیا علیهم الصلاة والسلام وارثان دي. مونږ او تاسو باید د انبیا علیهم الصلاة والسلام وراثت په ځان کې په پوره معنا کې موجود کو. عالم به په منبر باندې خطیب او واعظ وي، عالم به په محراب کې امام وي، د درس او تدریس په میدان کې به مدرس وي او د دین د دفاع په میدان کې به مدافع وي، د جنگ په میدان کې به قائد او فاتح وي او د شهادت په میدان کې به شهید وي، د سیاست په میدان کې به سیاسی وي. محترم، دا سیاست هغه اسلحه ده چې مسلمانان کولی شي د دې په ذریعې سره کفارو ته په هر ډګر کې ماته ورکړي او دا سیاست هم د انبیا علیهم الصلاة والسلام وراثت ده.